مور به ته خبرې کوي خو لیکن دا په عمل نه کوي و خبره ول نه مري چې ښځه ورته وایي چې بېګاله کباب راوړه بس دوه درې شی را راباندې کوي. نن که څوک صدقه کوي بس ټوله دنیا ته خبر کړي چې فلاني دومره صدقه وکړه. یو حدیث به وي او ډېر د عبرت حدیث دی. حدیث الغار ورته ویل کېږي په کتابونو کې. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي څه خلکو خانو خلکو کې څه خلکو درې کسانو دوی وتل نو باران په دې باندې راغی ایسته یو غار ته داخل شو. نو په دې کې باران ورېدی یو ګټه راغه او ایسته د غار داخلي پسې بنده کړله. دا غار کې دی بند پاتې شو. نو په هغه ټینګ چا سره موبایل نه و چې زه ورته ووایي چې لکه فلاني غار کې موږ پسې ګټه رالېدلې ده او راشه دا ګټه ماته کوي موږ درو باسئ. څوک دې خبر هم نه دي چې لکه د غار څخه خلک نه وتي دي راځئ چې راوی باسو. صرف دوی خبر دي دا درې کسان یو الله رب العالمین خبر دی. نو دې درې واڼو خپل مابین کې ویلې چې په دې ټیم کې به اوس نیک عمل الله رب العالمین ته وسیله کې پیش کوو چې د دې غار نه وسوځو. وایي د یو پکې ویلې چې الله زما یو عمل و عمل مې دا ما به ګډې په ضد سره ولې ماښام چې به کله رالم ګډې په ضد به مې ولشلې نو چې مور او پلار له به مې ډوډۍ نه ورکلې نو ما به د هغې نه مخکې بچو له طعام وغیره نه ورکو. وایي ورځې باران ناوخته چې ګډې په ضد مې ناوخته کور ته راوستلې چې کله رالم کور ته ګډې په ضد مې ولشلې زما مور او پلار وده او زما دا بچی چې د ولګېدل اساس ما په دې پښو کې اوښتل راوښتل ما دا پته وګڼله چې مور او پلار مې د وږي ودی او زه دا طعام وغیره شوده زه د دې بچو له ورکم. نن موږ او تاسې به وګورو چې موږ او تاسې کې د مور او پلار قدر څومره دی. دا د قیامت د علامونه علامه ده چې یو انسان به د ملګري قدر کوي د پلار قدر به نه کوي. یو انسان به د ښځې قدر کوي خو لیکن د مور قدر به نه کوي. دا نن سبا موجوده ده زموږ د ملګري قدر په کوم اندازه کې دی. یو بل چا راوړی بچی به او د یو کس به ورسره انډیوالي نو چې هغه ته څه خبره وکړي ملګري مې راته خبره کړې ده او دا خدمت یې راباندې اچلی دی چې دا ولې زه ونه کړم زما ملګری خفه کېږي. او چې مور او پلار ورته دا خولو ته سپاره شي او دا خبرې ورته کوي دا بچی ورته نه ګوري. دا د قیامت د علامونه علامه ده چې انسان او بچی به د ملګري قدر کوي خو لیکن د پلار قدر به نه کوي. یو انسان د ښځې قدر به کوي خو لیکن د مور قدر به نه کوي. مور به ته خبرې کوي خو لیکن دا په عمل نه کوي و خبره ول نه مري چې ښځه ورته وایي چې بېګاله کباب راوړه بس دوه درې شی را راباندې کوي. دا څه وجه دا د قیامت د علامونه علامه ده چې یو انسان به د ښځې قدر کوي د مور قدر به نه کوي. زموږ د مور قدر پکار دی. د مور قدر دومره زورور دی. د حدیث د سوچ کې وګوره د مور قدر ګټې چیرې کوي. د مور قدر کې دومره زور دی د مور او پلار په قدر کې. وایي ما چې دی دا شوده وغیره طعام دا مې نیولي دې ته انتظار وم چې مور او پلار به مې رایق شي او زه به ورله دا طعام ورکړم. وایي تر سهاره پورې زه همدقسې ولاړم مور او پلار مې وده و. سهار چې کله زما مور او پلار رایق شو ما ورله دا طعام ورکړ او بچي مې دومره وکړي چې په دې پښو کې اوښتل خو لیکن بچو له ما ورنه کړ. وایي یالله که دا عمل مې ستا د رضا دپاره کړی یالله دا ګټه وشکوه یالله دا ګټه جدا کړه. حدیث کې راغلي ګټه لږه جدا شو. د مور او پلار په قدر کې دومره زور دی. ګوره زما ورونو مور او پلار د خوشي خبره مه کوئ. مور او پلار مه رټئ. که مور او پلار ته یوه خوشي خبره وکړه خیر دی په ځان یې وزغمئ هغې ته بېرته خبره مه واپس کوئ. دې دویم په کس پکې ویلې چې یالله زما یو عمل مې ده زما یوه د تره لور وه او ما ته ډېره ګرانه وه په دې ټولو انسانانو کې ما ته ګرانه وه. وایي دې ما نه روپۍ وغوښتلې روپۍ په کار وې ما ته ویلې چې زنا به را سره کې هله بله روپۍ در کوم. وایي دې انکار وکړي ایسته لاړه. ډېره موده پس دا بیا راله سخته محتاجه شوې وه روپو ته او ما ته راله ما ته یې ویلې چې خیر دی ما له روپۍ راکړه. وایي ما ورته ویل چې زوړ شرط مې دی. وایي زه صحیح د هغه ډېره مجبوره وه دې شرط هم غاړه کېښودله. وایي ما ورته تقریبا 120 روپۍ ورکړې. وایي ځان له ځیله لاړو. وایي تر دې پورې چې زه پې ښه قادره شومه. وایي ما ته هغې ویلې چې اتق الله د الله نه ویرېږه او دا خاتم مهر په غیر د حق نه مه کولاوه. وایي د الله نه ویرېدم دا زینا مې پرېښودله. وایي الله که دا عمل مې ستا د رضا دپاره کړی یالله ګټه جدا کړي. حدیث کې راغلي ګټه جدا شو. دې دریم پکې ویلې چې یالله ما یو عمل کړی عمل مې دا و چې ما څه مزدوران ونیول مزدوري را سره کوله دې ټول نه مې مزدوري ورکړه. په دې کې یو کس و هغه ایسته ما نه خفه شه مزدوري وانغېستله ایسته لاړ. چې کله لاړ ما وله دا روپۍ راواغېستلې دا کوم چې د هغه حق و په هغې مې ګډې بزې او غواګانې وغیره واغېستل او دا ډېرېدل تر دې پورې چې د دې نه یو غټ کنډک جوړ شه. ډېره موده پس دغه کس بېرته راغی. وایي ما ته ویلې چې حق مې نه راکې. وایي ما ورته ویل دا کومې ګډې بزې چې ته یې دا ټول ستا حق دی دا بوزه. وایي هغې ما ته ویل ما پسې مسخرې کې. وایي نه مسخرې درپسې نه کوم دا ته واله یالله. وایي که دا عمل مې ستا د رضا دپاره کړی یالله ګټه جدا کړي.
حدیث کې راغلي ګټه جدا شوله او دا درې کسان نن به موږ او تاسې د حدیث ته د عبرت په نظر باندې وګورو سوچ وکړئ موږ او تاسې کې هر یو سړی به دا سوچ وکړو چې یاره درې کسان په غار کې دغه ګیر دي یو ورسره ځیمه دې درې وانو نیک عمل الله رب العالمین د په وسیله کې پیش کړ چې یا الله په فلاني ځای کې مې دا عمل ستا د رضا لپاره کړی و یا الله د هغې په وجه باندې ګټه جدا کړه نو چې لمبر ما او تعالی راغلی وی نو آیا زما او ستا داسې عمل شته چې په داسې ټیم ما او تعالی رب العالمین ته وسیله کې پیش کړی وی چې یا الله فلاني ځای کې مې ستا د رضا لپاره دا عمل کړی دی یا الله د هغې په وجه دا مصیبت لري داسې عمل زموږ او ستاسې شته زما ورونو بیا دعوې کوم ځای ته رسي داسې عملونه پکار دي چې هغه زموږ او ستاسې د الله رب العالمین په مابین کې نور څوک پرې نه خبر نن که څوک صدقه کوي بس ټوله دنیا ته خبر کړي چې فلاني دومره صدقه وکړه که یو څوک یو 2 رکعته مونځ کوي د هغې نه ټوله دنیا خبر کړي که یو څوک هر عمل کوي بس د ریا نه خالي نه وي هر عمل کې نن سبا ریا ده داسې عملونه پکار دي زما ورونو چې هغه صرف زموږ او د الله په مابین کې راځي بل چاته نه معلوم چې کله بیا په دې قبر او په دې غار کې ګیر شو بیا په هغه ټیم کې الله رب العالمین ته په وسیله کې پیش کړو چې الله یو عمل مې ستا د رضا لپاره کړی وی الله د هغې په وجه دا قبر راته رڼا کړه د هغې په وجه دا ماران لړمانان رانه لرې کړه